السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ صحتمند اوسئ د قدر وړ لیدونکو زموږ نننۍ ویډیو چې د کمپیوټر صفري زده کړې د کورس دریمه برخه ده دریمه ویډیو ده نننۍ ویډیو چې دا خاص د موس برخې لپاره ځانګړې شوې ده په نننۍ ویډیو کې په موس باندې بشپړ رڼا اچوو چې د کمپیوټر موس کومه دنده او کوم رول لوبوي په کمپیوټر کې او بیا په موس کې مختلف ډوله بټنې دي لکه مثال رایټ کلیک یا لیفت کلیک د همدې هر یو کلیک دنده او رول څه دی او په کومو وختونو کې د کوم کلیک څخه استفاده کولی شو نو تاسو ټول د همدې وینډوز 11 کورس قدرمن زده کوونکي او مینوال ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ او د اسکیپ هڅه مه کوئ ښه راګرځو اوس د ویډیو لور ته اوس مې په موس باندې بشپړ رڼا واچوو چې موس څه رول لري او څه دنده ترسره کوي په کمپیوټر کې موس چې دی په دوه ډوله موس موږ تاسو لرو د کمپیوټر لپاره چې یو ته یې لیکیږي انټرنل او بل ایکسټرنل ایکسټرنل موس چې دی همدغه په همدې ډول دی تاسو به همدا موسونو سره اکثره زده کوونکي بلد هم وي همدې ته یې لیکیږي دلته مو تصویرونه راخیستي دي ایکسټرنل موس چې د کمپیوټر سره له بهر طرف نه وصل کیږي یا د کیبل یا مثال د بلوتوث یا په بله وسیله او بل ته یې لیکیږي انټرنل چې همدې ته ټچ پیډ یې لیکیږي ایکسټرنل موس همدغه شی چې د کیبل او د وایرلیس مثال یا بلوتوث په واسطه وصل کیږي له کمپیوټر سره یا له لیپټاپ سره یا له ډیسکټاپ سره او بل چې دی همدغه بیا په لیپټاپ کمپیوټر کې چې کوم داخلي موس دی هغه ته ټچ پیډ یې لیکیږي همدا دی نو موږ تاسو به انشاءالله په همدې هم پوهیږو همدا به هم زه تاسو ته ښایم چې ټچ پیډ څه ډول رول لري او همدا ډول دا کوم ایکسټرنل موس چې دی همدا څه ډول رول لري په همدې باندې به هم بشپړ رڼا اچوو همدې نه علاوه په هر یو کلیک باندې مثال ښای کلیک چاپ کلیک همدا څه دنده لري او په همدې به هم بشپړ رڼا اچوو فقط تاسو ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ او د اسکیپ هڅه مه کوئ ښه لومړی به راشو موس ته همدې ایکسټرنل موس ته چې د همدې موس دنده څه ده دې نه علاوه به بیا راشو مثال ټچ پیډ ته چې د همدې لیپټاپ کمپیوټر کې چې همدې صحیح ته ټچ پیډ یې د همدې دنده څه ده ښه د ټچ پیډ او د همدې موس باډي چې ده د همدې دنده چې ده یوه ده د موس د ټچ پیډ دنده همدا ده چې موس پوینټر ته حرکت ورکړي موس پوینټر شیشته لیکي همدغه کرسر تاسو وینئ همدا کرسر په د سکرین نه چې تاسو ته ښکاري په د ډیسکټاپ نه همدې ته موس پوینټر یې لیکي که هر کله موږ تاسو د موس پوینټر یو ځای څخه بل ځای ته وړو یا حرکت ورکوو د همدې ځانګړې وسیله یا ټچ پیډ یا موس دی دغه نه مثال کوم غاږ سیستم لري چې موږ غاږ وګوژوي مثال لاړ شه ښي طرف ته یا مثال چپ طرف ته لاړ شي کرسر دې ځانګړې وسیله چې د هغه ټچ پیډ یا موس دی په لیپټاپ کمپیوټر کې ټچ پیډ دی لیپټاپ کمپیوټر مې تاسو ته وښیل په همدې کې همدا ټچ پیډ دی چې موږ له همدې څخه استفاده کوو دلته تاسو وګورئ له همدې څخه او په ډیسکټاپ کمپیوټرو کې بیا مثال موږ له همدې څخه استفاده کوو د همدې ایکسټرنل موس څخه ښه که هر کله موږ تاسو وغواړو چې مثال موس پوینټر ته حرکت ورکړو نو بیا موږ په لیپټاپ کمپیوټرو کې د ټچ پیډ څخه استفاده کوو د ټچ پیډ باندې مثال په ګوته ښورولو سره موږ تاسو موس پوینټر ته حرکت ورکولی شو خو موږ تاسو د لیپټاپ کمپیوټر سره همدغه کوم ایکسټرنل موس چې دی همدغه هم موږ وصل کولی شو په دې کې هم په دوه ډوله موسونه دي یوه ته یې لیکیږي مثال وایرلیس او بل ته وایر آینده منه یو د بلوتوث یا مثال د کوم وای فای په واسطه او بل د کیبل په واسطه مستقیما د کمپیوټر سره وصل کیږي لکه همدغه مثال د بلوتوث په ذریعه د کوم ځانګړی کوم یو اس بي چې لري او بعضې مثال چې دی د کیبل په واسطه همدا د کمپیوټر سره همدا هم موږ د لیپټاپ سره وصل کولی شو که هر کله موږ سره په کمپیوټر کې یا ډیسکټاپ کمپیوټر یا همدا موس لرو او بیا هم څنګه موس پوینټر ته حرکت ورکولی شو بیا موږ تاسو همدغه د موس مکمل بډي ته حرکت ورکوو او موس پوینټر چې کې حرکت پیدا کوي نو په لیپټاپ کمپیوټر کې که د ټچ پیډ په واسطه موږ تاسو همدغه کرسر یې لیدلی ورو همدې ته موس پوینټر وایي بیا وایم بیا موږ تاسو دلته په همدې ټچ پیډ نه ګوته ښوروو او موس پوینټر چې کوم طرف ته موږ ګوته ورو هماغه طرف ته موس پوینټر چې کې حرکت پیدا کوي
مثال دلته زه دغه ګوتې ښي طرف ته وړم، ټچ پیډ چې دی مثال وبښئ موس پوینټر ښي طرف ته ځي، او که چپ طرف ته مثال ګوته ښوروم دلې بیا مثال دغه کوم موس پوینټر چې دی هغه بیا چپ طرف ته حرکت کوي. او د همدې اکسټرنل موس واسطه بیا موږ مکمل موس ته حرکت ورکوو، موس پوینټر بیا همغه لور ته چې کوي حرکت پیدا کوي. ښه اوس فرا شو د همدې څخه علاوه د موس بټن ته، چې موس اکثره دوی بټن لري، یوه ښی بټن یوه چپه. همدې ښی بټن ته ویل کیږي رایټ کلیک په انګلیسي کې، همدې ته لیفټ کلیک ویلی کیږي. همدغه په ټچ پیډ کې هم یعنې په لیپټاپ کمپیوټر چې کوم د ځان نه خپله موس لري چې همدې ټچ پیډ یې په همدې کې هم یوه خبره ده یو ډول دی، او مثال په همدې اکسټرنل موس کې هم یو ډول دی. داسې وینئ دا هم موس لري یو ښي طرف ته، او دا هم چپ طرف ته وبښئ کلیک لري بټن لري. خو په دې کې یو څه اضافه دي چې هغه ویل دی، همدا ویل چې دی بیا دا ځانګړې دنده ترسره کوي. په همدې به هم رڼا واچوو. ښه لومړی به راشو مثال د لیپټاپ کمپیوټرو مثال همدې کلیک ته، که هغه د اکسټرنل موس وي که انټرنل وي، د همدې ښي کلیک دندې ته به راشو چې مثال های کلیک کومه دنده ترسره کوي. ښه تاسو دلته وګورئ د همدې ښي کلیک په دنده په وظیفه باندې غږیږو. های کلیک همدا دنده ترسره کوي که هر کله په کمپیوټر کې د یو فایل ډیلیټ کول یا کپي کول یا سینډ کول همدې ته اړتیا شوه، یا مثال فایل شیر کوو یا یې نوم بدلوو یا یې کپي کوو، که هغه فایل په دې معنی که ویډیو وي که عکس وي که پروګرام وي که پی ډي اف کتاب وي چې هر څه وي ارسم دلته مثال همدا یوه ویډیو ده. دلته وینئ په همدې زه کلیک کوم رایټ کلیک، کله مو چې رایټ کلیک وکړو یو لیست خلاصیږي. په همدې لیست کې مختلف ډوله تغییرات شته. دلته که موږ په پراپرټیز نه کلیک وکړو د فایل چې کې خصوصیات کتئ کیږي، که رینیم یې کړو مثال نوم یې بدلیږي، په همدې کلیک وکړو موږ تاسو د نوم بدلوی شو د فایل، او که ډیلیټ نه کلیک وکړو ډیلیټ کیږي. همداسې مثال کریټ شرکټ یې جوړیږي، کپي چې کلیک وکړو د فایل څخه یوه کپي اخیستل کیږي، د همداسې کټ، همداسې مثال سینډ کول شیر کول همداسې نور. یعنې په لنډ ډول په یو فایل کې زیات تغییرات رامنځته کوي، یا په یو فایل کې د زیات تغییرات رامنځته کولو دنده د ښي کلیک ده. ښه اوس بیا راشو چاپ کلیک ته. همدې چاپ کلیک ته چې د همدې چاپ کلیک دنده څه ده دلته څه وګورئ. ښه اوس بیا راشو د همدې چاپ کلیک ته یا مثال چاپ بټن ته. همدا درې دنده ترسره کولی شي، چې یوه دنده یې همدا ده چې په یوه سینګل کلیک سره یو فایل انتخابولی شي، یعنې انتخابوي، او په ډبل کلیک سره دوه وره چې په همدې نه ګوته مثال ګوتې ته موږ فشار ورکړو، دوه وره دا کلیک کړو، فایل او موجوده کوم ویډیو یا عکس چې وي هغه خلاصوي اوپن کوي، او بل د یو فایل ته د حرکت ورکولو دنده هم ترسره کولی شي. لکه څه ډول لومړی زه په همدې ویډیو نه کلیک کړم، دغه ویډیو انتخاب شو، تاسو وینئ سلیکټ شو په یوه سینګل کلیک سره، او په ډبل کلیک سره همدا خلاصیږي. که زه ډبل ضربې سره کلیک وکړم همدا ویډیو خلاصیږي. ګورئ ښه دې نه علاوه که څه وغواړم چې د یوې فایل ته یا د یوې ویډیو یا د یوه تصویر ته حرکت ورکړم، زه راځم دلته په همدې نه موس پوینټر په دې نه برابروم. ما تاسو د موس پوینټر ته د حرکت ورکولو وسیله وښله چې هغه ټچ پیډ یا موس دی. په اکسټرنل موس کې دغه موس وډید و، هغه ته د حرکت په ورکولو سره، او په ټچ پیډ کې خپله ټچ پیډ باندې د ګوتو په ذریعه موږ تاسو موس پوینټر ته حرکت ورکولی شو. دلته په همدې باندې به تاسو چې کوم فایل ته حرکت ورکوئ موس پوینټر برابر کړئ، یعنې باید به چاپ کلیک ونیسئ. لیفټ کلیک مو چې کله ونیو بیا به مثال د ټچ پیډ په واسطه یا د اکسټرنل موس چې وي د موس په واسطه هغه فایل داسې کاش کړئ، خو کلیک هم به یې نیولی ساتلی وي. چاپ کلیک لیفټ تاسو وینئ. ښه نو په همدې طریقه تاسو مثال د یو فایل ته حرکت ورکوی شئ، یو فایل خلاصول یا انتخابول د چاپ کلیک دنده ده. نو د چاپ کلیک په واسطه په یوه سینګل کلیک سره یو شی انتخابیږي، او په ډبل کلیک سره خلاصیږي، او یو فایل ته حرکت هم ورکولی شو. بله یوه خبره مې دا کړه چې بعضې لیپټاپ کمپیوټر چې د ټچ پیډ په همدې ډول لري. تاسو دلته وګورئ دلته د کلیکونه چې دي دا په واضح ډول پکې ښکاري، او بعضې داسې لیپټاپ هم شته د نوي ورژن تاسو دلته ګورئ چې مثال د کلیک پته نه لګي،
نو دلته تاسو قدرمن لیدونکو په همدې ځای کې د ښي طرف کې هغه کلیک موجود وي خو هسې ښکاري نه مثال د سیستم یې داسې جوړ شوی په دې ځای نه چې کلیک کوئ دلته بیا یې ښي کلیک دنده ترسره کوي دلته چې کله تاسو کلیک کوئ په دې چاپ طرف نه ګوته مثال زور ورکوئ ګوتې ته بیا د چاپ کلیک دنده ترسره کوي خو ټچ پیډ چې دی دا خپله چاپ کلیک هم دی همدې ته هم متوجه همدا سهال چې ده همدا د چاپ کلیک دنده هم ترسره کولی چې کله تاسو په دې ځای نه په یو موس پوینټر په یو فایل نه برابر کړئ او دلته مثال یو ګوته کېکاږئ مثال په دې ځای کلیک وکړئ هلته هغه فایل انتخابي کړئ بیا ضربې سره په دې باندې مثال کلیک وکړئ هغه فایل خلاصېږي یعنې ټچ پیډ چې دی په خپله د کیون کلیک دنده هم ترسره کولی شي نو همدا خبره هم مهمه وه د هغه زده کوونکو لپاره ځکه چې څوک نوي وي بعضې لیپټاپ چې دي همدا ډول وي بیا دوی حتمن کې سرکښ کېږي چې هلته کلیک معلومات نه کېږي نو خدای دې وکړي چې په همدې هم پوه شوي په همدې موضوع مو هم سر خلاص شوی وي نو همدغه وه نن ورځ زموږ د وینډوز 11 د کمپیوټر صفري زده کړې دریمه برخه چې موږ په موس باندې رڼا واچوله په کمپیوټر کې د موس برخه چې دا بیخي مهمه ده یو داسې رول لري لکه په موټر کې کلاچ بریک اکسلیټر او سټرینګ ځکه که یو څوک په موټر کې په کلاچ او په بریک په سټرینګ نه پوهیږي نو موټر نشي بوتلی نو کمپیوټر هم داسې چې څوک په موس نه پوهیږي نو بیا نه څه خلاصولی شي او نه څه مثال کنټرولولی شي نه څه ډیلیټ کولی شي نه څه ثبت کولی شي نو هیڅ په دندې فارول یې نه پوهیږي نو موس ډیر مهم دی نو خدای دې وکړي د موس په اړه مو معلومات ترلاسه کړي وي د موس په دندې د کلیکونو یې پوهېدلي یاست فعلا ټولو قدرمنو لیدونکو او زده کوونکو ته ښه وخت غواړم خو هغه ملګري چې څوک نوي دي همدې چینل ته نوي راغلي یاست هغه زده کوونکي چینل حتما تعقیب وساتئ سبسکرایب یې کړئ چې په آینده کې هره نوې ویډیو اپلوډ کیږي تاسو ته بیا په خپل وخت سره در ورسیږي فعلا ښه وخت غواړم په خدای مې سپارلی یاست